زه دعاګانې غواړم او زما یوه دعا هم نه قبلیږي. وظیفې کوم، وظیفې مې اثر نه کوي. زما اوسه پورې یو حاجت نه دی پوره شوی. کله کله الله ته لاس پورته کوم ورته په زارو باندې سر شم چې یا الله زه خو هم د ستا یو بندې یم که نه، یا الله زما کار پوره کړي. دا خبرې چا کولې؟ دا یو ملګری دی چې دا خبرې هغه کولې. د ټولو اول یو خبره راته کومه، دا ملګري چې هر څوک وي د هر ځای وي، الله جل شانه دې حاد او آباد لري. الله جل شانه دې د دو تمام حاجتونه پوره کړي. الله یې تمام پریشانۍ د دې ملګري ختمې کړي. لیکن بطور نصیحت به دې ملګري ته زه یو خبره وکړم چې داسې قسمه الفاظ استعمالول د الله جل شانه په ذات کې دا یو قسم له بې ادبي ده. هېڅکله ګورې داسې الفاظ استعمال نه کوي چې هغه د ګیلې والا الفاظ د الله نه څوک ګیله نشي کولی. اوس که الله جل شانه د دې په ځای باندې عذاب راولېږي نو بیا به څوک ذمهوار وي؟ داسې الفاظ استعمالول سخته ګناه ده. البته موږ له پکار دي چې د دعا کولو کومه صحیح طریقه ده چې هغه طریقه خپله کړو. د وظایفو چې کومه صحیح طریقه ده هغه طریقې باندې ځان پوه کړو. زه درته دوه خبرې کوم، دا دوه کارونه صرف ته وکړه، انشاء الله چې د دې په برکت باندې به الله جل شانه ستا تمام حاجتونه پوره کړي. کومه دعا ته د الله نه غواړې الله به درله پوره کوي. کم قسم د زړه ارمان د ستا وي الله جل شانه به یې د زړه ارمان هم پوره کړي. د ټولو اول درته یو خبره کوم، په یو حدیث مبارک کې راځي یو کس به وي د کعبې مبارکې غلاف پې نیولی وي، اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی، یا الله ما وبخي، یا الله ما ته بخښنه وکړي. یا دې نه علاوه به بل یو دعا کوي. حضور علیه السلام فرمایي د دعا به څنګه قبوله شي؟ حال دا دی چې د ده خوراک به حرام وي، څښاک به حرام وي، راغلی به په حرامو پیسو باندې وي، تربیت به په حرامو شوي، خېټه کې حرام دي، جامې د حرامو دي، ستا به څنګه دعا قبوله شي؟ د ټولو اول فکار دی چې زه د خپل ځان د حرامو نه وساتم، د هغې نه پس بیا الله ته سوال وکړم. یو خبره. دویمه خبره یو طریقه درته ښیم، دا موږ د خپلو مشایخو نه اورېدلې ده. کله ماته یو حاجت سخت حاجت رافیق شي او دا طریقه په دې طریقې سره دعا وکړم، الله تعالی یکدم حاجت زما پوره کړي، یکدم زما حاجت پوره شي، دعا مې قبوله شي. زړه مې غواړي چې دا عمل تاسو ته هم وښیم، لیکن د هغې نه مخکې یو خبره راته کوم، که دا طریقه تاسو د غلط کار دپاره استعمال کړله، د نیکو کارونو دپاره استعمالول شي مکمل اجازت دی. که تاسو د غلط کار دپاره استعمال کړه، یعنې چاته هم په دې باندې خیرې وکړې، زه به د قیامت په ورځ د ستاسو نه بری یم. د قیامت په ورځ باندې به تاسو د خپل ځان په خپله جواب ورکوئ. زه کو نن تاسو ته د طریقه ښیم، صرف په دې نیت باندې ښیم چې د ستاسو حاجتونه پوره شي. که تاسو د دین غلطه پیدا هغه شته، د قیامت په ورځ به زه ستاسو نه بری یم، تاسو به د خپل ځان په خپله ذمهواري یې. بیا طریقه دا ده که څه حاجت تا ته راپېښ شي، هغه د نیمې شپې یوه طریقه ده. راځئ دا حدیث راته ویم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، وایي د شپې په آخر کې الله جل شانه اولنی اسمان ته راځي او خاص نزول فرمایي د شپې په آخر کې، او دا عام اعلان کوي آیا څوک مصیبت کې اخته کشته چې زما نه بخښنه وغواړي او زه هغه ته بخښنه وکړم؟ آیا څوک روزي غوښتونکی انسان شته چې زما نه روزي وغواړي او زه هغه ته روزي ورکړم؟ آیا څوک مصیبت کې اخته کشته چې زما نه نجات وغواړي او زه هغه ته نجات ورکړم؟ دا درې اعلانونه الله جل شانه هره شپه کوي خپلو بندګانو ته. بس د الله نیکان بندګان خلک هغه راپاسي، الله جل شانه ته په زارو په سلګو باندې سر شي، الله جل شانه ته سوالونه کوي، الله جل شانه د هغوی بخښنه وکړي. تاسو ته هم زه وایم چې کله تاسو د تهجد لمونځ وکړئ، د تهجد د لمونځ نه پس بیا موږ لاس داسې اوچت کوو، دعا کوو. د داسې لاس مه اوچتوه. زه درته یو طریقه ښیم، په دغې طریقې سره سوال وکړې انشاءالله الله تعالی به درله زر تر زره قبول کړي. کله هم ته تهجد وکړې، د تهجد نه پس الله ته په سجده باندې پروزه
چې الله ته په سجده باندې پرېوتې سبحان ربي الاعلى 3 ځله وې 5 ځله هر څه نه وې هغه ووایه او د هغې نه پس الله ته ښه په زارو باندې د خپل حاجت سوال وکړه. طریقه مې درته وښوله ښه په زارو سره او چې څومره کېدلی شي د سترګو نه اوښکې توی کړه او که چا له ژړا نه ورځي هسې د ځان نه د ژړا شکل جوړ کړي یکدم به الله جل شانه په دغه ځای کې د ستا دعا قبوله کړي. نو یو ښکلې مزیداره طریقه مې درته وښوله د حاجت پوره کېدو دپاره. نو د حاجت پوره کېدو دپاره چې دا کومه وظیفه او کومه چې دې طریقه مې درته وښوله نو دا خپل هم کولی شي نور ملګرو ته یې وښایه چې هغوی خو هم د دې نه پیدا واخلي لیکن برای کرم د غلط کار دپاره مې استعمالوي چاته په دې باندې خیرې ونه کوي.